د بلوچستان پر لویو لارو د پولیو کارکوونکي په سختو بارانونو او واورو کې هم د پولیو کار کوي چې له بلوچستان نورو ایالتونو ته تلونکي ماشومان ویکسین او له ګوزڼ ناروغۍ خوندي وساتي. دا د ایالت د مرکز کوټې او شمال ختیځې سیمې ژوب ترمنځ پر غځېدلې لویه لاره په یخه کاڼ میترزي سیمه کې د ویکسین مرکز یا ټرانزیټ پوینټ دی. دلته پولیو کارکوونکی محمد زبیر له تیرو 3 کلونو راهیسې د لیویس په بدرګه هغه ماشومان چې له بلوچستان نه پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتونو ته له خپلو میندو سره سفر کوي ویکسین کوي. هر ځای چې ځي موږ بسان را درو، موږ ویګنان درو، موږ خپل ویکسین ورکوو. د ګرد پاکستان له والدینو زه دا یو ګزارش کوم چې کله هم تاسو کورو ته ټیم درلئ، ټیم ورکر درلل، تاسو له ټیم سره خپل تعاون وکړئ، خپل ماشومان وباسئ چې دا 2 څاڅکي نشي ضایع سر. دا ډېر لازمي دي. انشاءالله په پاکستان کې اوس دا وایرس دی پر ختمېدو روان دی. د سیمې د قبایلو د اتحادیې متحده قبایل فیډریشن مشر اسرار الله فاروقي په واورو او بارانونو کې له پولیو ټیمونو سره په کاڼ سیمه کې ګرځي او څوک چې انکاري یا ریفیوزل وي هغه آماده کوي چې خپل ماشومان ویکسین کړي. فاروقي وایي د ګرځنده ټیمونو د زیار په نتیجه کې د پولیو وایرس اوس له بلوچستان له منځه تللی دی. موږ له ټولو خلکو څخه دا خواست کوو چې دوی له د پولیو ټیم سره مهنت وکړي، کوشش وکړي. زه په خپله له دوی سره په دا کلي کې ګرځم او له هر کلي څخه دا خواست دی د هر کلي یو نوجوان ځوان هلک له دوی سره وګرځي، د دوی خدمت وکړي، دوی سره کورو په کورو وګرځي، کوچنیان راوباسي. موږ به له دا بیمارۍ د بچاو سو. د دوی خدمت ته موږ سلام پېښو په دا کومه واورو کې چې دوی را روان دي. یقینا هم د دوی خدمت قابل ستایش دی چې موږ د دوی شکریا ادا کوو چې دوی را روان دي په دې یخ کې. د بلوچستان، افغانستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا ترمنځ پر ټولو غځېدلو لویو لارو د پولیو ویکسین لپاره ځانګړي ځایونه یا مرکزونه جوړ شوي چې ټرانزیټ پوینټ بلل کیږي. دلته هغه ماشومانو ته کترې ورکول کیږي چې په کمپین کې له څاڅکو پاتې شوي وي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کاڼ میترزی.